لکه د بندگانو حقوق دا د قیامت په میدان کې د ټولو مقدماتو په ابتدا کې راځي چې د سړي سره د بنده سره ناجایز سوي، د سړي سره د بنده سره ظلم سوی، سړي د یو چا زړه زیر کړی، سړي یو چا ته تکلیف رسولی، سړي د یو چا جانی مال ضایع کړی او جانی یې ضایع کړی یا مال ضایع کړی، د هغې ټولو سوالو کتاب د قیامت په میدان کې د ټولو څه مخکې الله تعالی غواړي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو روایت را نقل کی چې انسان کله د الله تعالی حضور ته پیسي د انسان درې رجسټر درې عملنامې راځي. یو عملنامه د انسان هغه په داسې کلی چې د هغې الله تعالی یو ذره رعایت نه کوي، په هغې کې چې څه لیکلي دي الله تعالی د هغې مطابق بنده ته خامخا سزا ورکوي. نه الله تعالی د هغې متعلق آسانی کوي، نه الله تعالی د هغې متعلق معافي کوي. په هغې کې الله تعالی د بنده سره خامخا سختی کوي او بنده ته د خپل عمل سزا خامخا ورکوي. هغه ډېره سخته عملنامه او ډېر سخته رجسټري. الله تعالی دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي. او دویم رجسټر الله حضور ته چې د بنده هغې راز الله تعالی په هغې کې ډېره آسانی کوي. کله کله الله تعالی بنده ته پر هغې باندې چې څه کې لیکلي د سزا ورکوي، او کله کله الله تعالی بس د هغې سره د آسانۍ او د معافۍ او د عافیت معامله کوي. که چیرې الله تعالی پر دې عمل باندې بنده ته سزا ورکړي دا د الله تعالی عین عدل او انصاف دی، او که چیرې د دې بنده سره آساني وکړي دا د الله تعالی فضل او احسان دی. نو کله د الله تعالی عدالت دی او کله د الله تعالی احسان دی، کله معافي کله نه معافي. او دریم رجسټر هغه دا دی چې د بنده هغې د الله تعالی حضور ته راسي، الله تعالی د هغې سره د عدلې بدلې معامله کوي چې څه دې کړي دي هغه در سره کېږي. چې د کم چا حق دې ضایع کړی دی الله تعالی د هغې حق در څخه اخلي. چې د کم چا سره دې ظلم کړی دی الله تعالی د ستا د ذمې څخه د هغې د ظلم قصاص اخیستل کېږي. نو د الله تعالی حضور ته درې رجسټر راځي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه اولنی رجسټر چې د الله د انسان رجسټر چې د الله حضور ته راځي هغه دی چې په هغې کې د انسان کفر او شرک لیکلی، چې کم سړی زندگی په کفر کې تیره کی، چې د کم سړی زندگی په شرک کې تیره سي، د کفر او د شرک متعلق الله تعالی یو ذره رعایت نه کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تعالی مشرک ته مغفرت نه کوي، د دې سما سوا الله ډیرو کسانو ته چې د الله مشیت خوښه وسي الله معافي ورته کوي. نو اول عملنامه هغه ده چې د هغې سزا الله تعالی بنده ته خامخا ورکوي. او دویم هغه عملنامه ده، دویم رجسټر هغه دی چې د بنده هغې راسي چې په هغې کې د الله تعالی حقوق ضایع سوي، په هغې کې دا لیکلی دی دې بنده لمونځ نه دی کړی، دا د الله حق دی دې ضایع کړی دی. په هغې کې دا لیکلی دی چې دا بنده روژه نه دی نیولی دی د الله حق دی دا یې ضایع کړی دی. په هغې کې دا لیکلی دی دا بنده زکات نه دی ورکړی دا د الله تعالی حق دی دا یې ضایع کړی دی. هغې کې دا لیکلی دی دې بنده حج نه دی کړی، دې بنده فلان ګناه کړی دی، دې بنده زنا کړی دی، دې بنده فلانه خرابي کړې ده. نو د دې متعلق بیا د الله تعالی عدل او د الله تعالی انصاف دا دی چې د دې اعمالو سزا الله تعالی بنده ته ورکړي. ما درته ویل د یو لمانځه د قضا سزا ما مخکې درته ویل چې 2 کروړه 88 لکه کاله الله تعالی په جهنم کې ورکوي سړي ته. لیکن الله تعالی ډېر کریم ذات دی، الله ډېر سخي ذات دی، الله ډېر رحمان او رحیم او ډېر مهربانه ذات دی. دا ممکنه لري چې الله تعالی پر هغې باندې د معافۍ قلم کش کړي بس. او دریم رجسټر چې د الله تعالی حضور ته راځي هغه دی چې په هغې کې د بندګانو حقوق لیکلي. دې سړي د دې سړي سره ظلم کړی دی، دا سړی قتل کړی دی. دې سړي د دې سړي سره ظلم کړی دی، د دې مال یې غصب کړی دی. دې سړي د دې سړي سره ظلم کړی دی، دې ته بده وینا کړې ده. او دې سړي د دې سړي سره ظلم کړی دی، د دې سره بغض او عناد کړی دی. او دې سړي د دې سړي سره ظلم کړی دی، د دې سړي غیبت کړی دی، او د دې سړي عزت ور خراب کړی دی، او دې سړي ته تکلیف ورسولی دی، او د دې سړي دل ازاري کړې ده. نو په هغې کې هغه حقوق لیکلي چې یا د بنده مالونه سړي ضایع کړي، یا د بنده پر نفس او پر عزت باندې سړي حملې کړي. د دې متعلق الله تعالی د عدلې بدلې معامله کوي. د دې معنا ده چې څه یې کړي دي د کم بنده سره در هغې وخته پورې الله تعالی معافي نه کوي چې در څو یې د هغې بنده حق نه یې ځینې ورخستی. په ټولو کې اولنی هغه څوک راځي چې هغه قاتل چې کله د الله تعالی حضور ته پیش سي نو هغې په داسې شکل پیشیږي چې دې مقتول هغه د قاتل په دې لاس در ګریوان نیولی او په دویم لاس باندې پر دې خپل لاس باندې خپل سر راخستی او د الله تعالی و عرش ته ودرې
او یا الله ته د دې ظالم څه پوښتنه وکړه زه پر څه باندې قتل کړم یا الله زما زنانه پر څه باندې کونډه سوه زما بچه هم پر څه باندې یتیمان سو نو الله تعالی نور خبره نه ورته کوي الله تعالی ورته ته بېغمه کښېنه زما د په عزت و جلال قسمي که نن د دنیا ټوله انسانیت ستا پر قتل راجمع سوی وي ما به ټوله انسانیت جهنم ته غورځولی وي نو دا ظالم به زه جهنم ته څنګه نه غورځم او دویم هغه سړی چې د کوم چا مال یې غصب کړی هغې رامخته یا الله زما سره ظلم دی را باندې زورور و زه کمزوری وم دی را باندې طاقتمن و زه بې طاقت وم یا الله زما مال یې ولې غصب کوي د دې نو په ټولو مالو کې چې کوم چا د بل چا مځکه غصب کړي د پیغمبر علیه صلات وسلام د حدیث څخه معلومیږي چې سړی د بل چا یو لویشت مځکه غصب کړي که په دنیا کې بل 1,000 ګناه نه وکړي بس د هغې د جهنم کفایت کړي بیا چې څومره مځکه د غصب کړې ده هغه مځکه بیا اوه مځکې دا ټولې وسرۍ سي او دا ټولې په یو تناو وپیودل سي او د ده په غاړه باندې ورزړېږي او د مځکې په غاړه زړېږي او په دې شکل کې دی د الله حضور ته پیښېږي نو ما درته ویل چې کم چا ظلم کړی نو بیا ناجایز یې کړی د بنده حق یې غصب کړی او د بنده پر عزت او پر نفس باندې حمله کړي دریم هغه رجسټر د بنده هغې راپېښېږي او په هغه رجسټر کې الله تعالی د بنده سره رعایت نه کوي ځکه د کوم چا سره چې ظلم سوی دی هغه مظلوم دی د مظلوم حق الله تعالی د ظالم څخه مخاور اخلي نو دنیا کې چې د الله تعالی د طرفه د بنده پر ذمه باندې کوم حقوق دایره سوي دي ګرځېدل لازمي سوي دي ما مخکې درته ویل هغه یو حقوق الله دي یو حقوق العباد دي لیکن په دې حقوقو زیات اهمیت هغه د بندگانو حقونه لري ځکه د الله تعالی د خپلو حقوقو متعلق ډېر سخي دی او الله تعالی د خپلو حق او حقوقو متعلق ډېر اساني کوونکی ذات دی لیکن ستړی هغه د بندگانو حقوق دي چې سړی د الله تعالی حضور ته په داسې شکل باندې ورسي چې د هغې پر ذمه باندې د بندگانو حقوق پاتې